أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ويطول خلقه وعبدوا بندگی کوي ربكم دخپل رب الذي هغه ذات خلقكم چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلكم او پیدا کړی دی هغه خلق چې تاسو څخه مخکې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو وېریږئ د خپل ربنا الذي دا الله هغه ذات دی جعل لكم چې پیدا کړی دا ستاسو د پاره ستاسو د ګټې د پاره الارض زمکا فراشن غړېدلې همواره والسماء واسمان بناء شتو انزل اور وروي من السماء د پورته خوانا ما ان وب فاخرجان پس راو زرغنوي به په دی وبو سره من الثمرات بلا بل میوي رزق لكم ستاسو د ګټې د پاره ستاسو د رزق لپاره فلا تجعلوا پس مجوړوي لله د الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پويږئ الله رب العالمین وې زما عبادت کوي ولی پاس اسمان زما ده لاندې زمکه زما ده او په زمکه کې بیا د ژوند اسباب د رزق اسباب هغه د معیشت اسباب در تما جوړ کړی دي نو څنګه تاسو د بل چا عبادت کوئ و ان کنتم او کچرته تاسو د اوس کفار ننګي چې تاسو د قران په شانتي قران لګراوړی کله قران تاسو حق نه ښکارا کیږي و ان کنتم او کچرته تاسو فی ریب پشک مما دا کتاب نه نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا خپل بندبانې فاتون راوړې به سورته یو سورته من مثله په څیر د دې قران ودعوا شهداءکم او راو بلې همکاران خپل مددګاران خپل من دون الله سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا نكشرتون کړلو تاسو دا کار ولن تفعلوا هیڅ کله نشئ کولای فتقوا النار التي نفسوا یریږي دا غورنا وقودها الناس چې سون تو کې دا غي خلق دی او حول حجاره او تجري وعدت للكافرين تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره دا ننګونه تر اوسه پورې کفارو پوره نه کړو بل د آیات کې اشاره ده چې دا جهنم اصل کې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی خو مسلمانان بیا د خپل خطاګانو د وجنه ورته ورزي وبشر الذين اوزر ورکاغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړي دي او عامل الصالحات او نیک عملونه کوي ان لهم یقینا دوی د پاره جنتون دي تجري چې بهيږي من تحتها الانهار ولاندې د دینه نهرونه کلما رزقون پس هر کله چې ورکړي شي دوی ته منها د دې جنتنا من ثمرتين سم ورزقن د پاره د خړلو قالون وای بدوی هذا الذي دا هغه میوه دا رزقنا چې راکړې شو او مونږ ته من قبل مخکې د دینه او تو به متشابهه او را وړې شي دوی ته متشابهن مشابه میوه دوی ته چې دا میوه ورکړې شي په جنت کې نو دوی به چې دا مونږ ته مخکې راکړې شو یا په دنیا کې راکړې شو داتې مراد دی یا مطلب دا دی چې مونږ ته په جنت کې لک سات مخکې پرونم بل ورځ لک شي به مخکې مونږ ته دا میوه راکړې شو اوس بیا راکړې شو نو هغه رنگونه به یو شانتي خو ذایقه او خون به داغي بدلی ولهم فيها او دوی د پاره په دغه جنت کې ازواج مرمنی بوي مطهره پاک کړی شوی بوي وهم فيها خالدون او دوی په دې جنت کې همیشه وي ان الله یقینا الله تعالی لا استحی حیان کوي ان د دې خبرنا یضرب چې بیان کی مثلا یو بیلګه ما بعودتن په اندازه د میاشي فما فوقها او یا بر د دینه فاما الذين نفسها خلق امنوا چې مؤمنان دي فيعلمون ان دوی پوهیږي انه الحق من ربهم چې یقینا دا بیلګه رښتینی دا د دوی د رب د طرف نه دا او اما الذين وهغه کسان کفرو چې کافران دي فیقولون ان دوی وای ماذا اراد الله څه اراده لري الله پاک به دا مثلا په دغه بیلګو بیانولو سره یضل به کثیرا بیلاری کوي په دې سره ډیر خلق او يهدي به کثیرا او ډیر خلق ته هدایت کوي په دې سره و ما یضلون بیلاری کیږي به په دې سره الا الفاسقین مگر نه فرمانه خلق قران کریم کې ما تیر درس کې مل شو مثالونه راځي الله رب العالمین مثالونه ذکر کوي او مثالونه موږ تاسو په ژوند کې استعمالو د انسان د خپو هولو لپاره چې مثال باندې انسان خپويږي نو دې لپاره الله رب العالمین په قران کې امثله او مثالونه ذکر کوي الذين دا نافرمان هغه خلق دي ينقضون چې ماتوي عهد الله لوزنا د الله تعالی ژمنه د الله تعالی من بعد میثاقه ورسته د ټینګخ داغینا ويقطعون او پرې کوي دوی ما هغه احکام ور الله چې الله تعالی امر کړی دی به پاغه سره یو سره چې په واسطه دکړې شي او افسدون او دوی ورانه کوي فل ارض پس مکه کې اولئک هم الخاسرون دغه خلق تاوانیان دي
الله رب العالمین چې په څه باندې امر کړی دی هغه نه کوي او کوم ژمنې چې الله رب العالمین سره دوی کړی دي هغه نه پوره کوي او پس مکه کې ورانه کوي دا د نافرمانو خلقو نه خده او نتیجه دا چې دوی ناکامي په دنیا کې هم ناکامي او په آخرت کې هم ناکامي کیف تکفرون څنګه کفر کوي تاسو بالله په الله باندې وکنتم امواتا او وی تاسو نشت فاحیاکم نو پیدای کوي ثم یمیتکم بیا بمړي کی تاسو ثم یحییکم بیا براشوند کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا خاص هغه ته ګرځیدل استاسی دا خو د سالم عقل تقاضا نه چي ته نشت وی بیا الله پیدا کړی دا بیا دې مرکه بیا به راژوند کې بیا هغه ته ورزي محاسبه ودر سره کوي نو په دغه حالت کې څنګه د الله رب العالمین نافرمانی کوي هو الذی الله غذات دې خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو لپاره ما غڅ فل ارض چې پزمکه کې دي تاسو د غټي لپاره پیدا کړی جميعا دا ټول ثم استوانو بیا اراده وکړه ال السماء اسمان ته یعنی پیدا کولو د اسمان ته فسواهن نو پس برابرۍ جوړ کړل سبا سماوات نو اسمانونه وهو او دغه الله پاک بكل شیء علیم په هر سیز باندې خپو هده وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَكَلَّ شُوَلْ رَبُّ اسْتَالِ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ يَقِينًا زَجُورَوْنَ كَمْ فِي الْأَرْضِ پزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ یو استاد قالو نو ویل دوی تجالو آیت جوړه فيها پرزمکه کې آیت پیدا کې پرزمکه کې من هغه څوک یو سلو فيها چورانه بکې پدې کې واسفه کو دماء او تویوي بنا حق وینا دا ملائکه ته د سينو چې دوی په غیب باندې پوهیږي چې انسانان بداس کوي بلکې د سيو چې دوی خو یا د جنات لیدل چې دوی په ورانه بکولو نو دوی دا سيو چې د انسانان هم د جنات غوندي او مخلوق په ورانه بکي او یا دا چې ملائکه خپل یو اٹکل وکړ ونحن نسبح ونحن نسبح او مونږه پاکي بیانو د صفات استاد بحمدک سره د حمد ستانه ونقدس او پاکي بیانو استاد ذات لك ونقدس لك او پاکي بیانو استاد ذات قال ان اول وتعالى رب العالمین انی یقینا عالم خپوهیږم ما لا تعلمون پاغه چې تاسو نه پوهیږئ وعلم آدم الاسماء او وی خود الادم علیہ السلام تعالی اسماء نمونه د كلها د ټولو ضروری شیانو د ټولو اړینو شیانو ثم عرضهم نبیای وړاندې کړه الملائکه ثم عرضهم نبیای وړاندې کړه دغه شان علی الملائکه ملائکه فقال انبئوني ورته ول خبر را کوي ماته به اسماء هؤلاء پنومونو دغه شیانو باندې ان کنتم صادقین کچته تاسو رښتینی قالوا نو الملائکه سبحانك پاکیره تعالی را اے الله لا علم لنا نشته من سره علم پوها الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ترا خو دلې دا انك انت العليم الحكيم یقینا ته خاص ته خپوي او حکیم ذاته په هر کار کې حکمت ده دلته وګورو الله رب العالمین آدم علیه السلام ته فوقیت ملائکه باندې په علم سره ورکو چې الله رب العالمین ملائکه ته خودل چې آدم علیه السلام سره په دغه موضوع کې علم شته او تاسو سره نشته قالوا سبحانك قال يا آدم قال ان او الله رب العالمین یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورکا دوی ته بیا اسماءهم پنومونو دي شانو فلما انبئهم نو پس هر کله چې خبر ورکړه آدم علیہ السلام ملائکه ته بیا اسماءهم دا شانو د نومونو قال نو الله رب العالمین الم اقول لكم آیا ما نو ویلی تاسو ته انی چې یقینا ز اعلم په هیګم غیب السماوات په پټو اسرار د اسمانونو او الارض او د زمکو واعلم او په هیګم ما په هغه څه تبدون چې پټای وای تاسو او ما کنتم تبدون چې ښکارا کوي تاسو او ما په هغه څه کنتم چې تاسو تکتمون پټون کې هغه لرا په پټو ښکارا ټول باندې ز په هیګم الله رب العالمین وای وَإِذْ قُلْنَا وَكَلَّ شُبْقُوَ لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتا اسجدوا سجده وکي لآدم آدم علیہ السلام ته فسجدوا نطول ورته سجده وکا پيوزه الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړ واستكبر او ځان لوی وګڼلو وکانه من الکافرین او و د کافرانو نه
وقلنا اول مونږ یا آدم او اے آدم علیه السلام اسکن ژوند کوا اوسېګا انت ته وزوجک او بیبستا الجنت په جنت کې وکلاو خوري من هاده دغه جنت نه رغدن فریمانا حيث شئتما چیرتم چې خوخوي څم چې خوخوي ولا تقربا او منز دی کېږي هذه الشجره دی خاص ځانګړي ونیتا فتكونا نو چیرته نږدې شو نو شی بتاسي من الظالمین د ظالمانو نه فازلهما الشیطان نو پس اخو یول دوی لره شیطان عنها دغه جنتنا دغه نعمتونو فاخرجهما فازلهما الشیطان نو پس اخو یول دوی دواړو لره شیطان عنها د جنتنا فاخرجهما نو پس وی وستل مما دغه نعمتونو کانا فيه چودي دواړه پاغي کې وقلنا اول مرته اهبطوا خکته شي بعضکم لبعض عدو زنی دستاسی څخه د زین نور لپاره به دښمنان یو ولکم فی الارض یستاسی لپاره پزمکه کې مستقر زید او شیدرو ده ومتاع الی حین او غټي بو تر یو وخت پوري فتلقى نفس ذکر آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو څو خبرې ځانګړي خبرې وي فتاب علیه نفس مهرباني وکړه الله رب العالمین په هغه باندې په سبب دغه کلماتو هغه کلمات شورته الله رب العالمین نه ذکر او هغه ویل نو الله رب العالمین په مهرباني وکړه انه یقینا الله تعالی هو التواب الرحیم خاص الله رب العالمین توبه قبل انکه ده او رحم کونکه ده قلنا اول ورتم اهبطوا خکت شی من هذه دی جنتنا جميعا طول فاما یاتینکم نو پس کشر تراغه فإما يأتينكم نكبسر تراغي مني زما د خوانا هدن سه هدایت فمن تبع نو چا چې تابعداري وکړه هدايا زما د هدایت فلا خوف عليهم نو نبوي هیڅ ډار په هغه باندې ولا هم يحزنون او نبوي دوی غمجن نبشي دوی غمجن والذين هغه کسان کفروا چې کفر کړه دي وکذبوا او دروغجن غنلی دی بی آیاتنا زمونږ آیاتنا اولئک دغه کسان اصحاب النار د اور ولادی هم فیها خالدون دی په دې کې همیشه وی تل تر طلبوي کفار یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام اولاد ته بنی اسرائیل وی اذکروا یاد کې نعمتي التي نعمتنا زما هغه انعمت علیکم چې ما کړی دی پتا سي باندې او اوفو بعهدی او پورا کې ژمنه زما او اوفي بعهدکم پورا بکم ژمنه ستاسي ما سره چې کوم ژمنه کړی هغه پورا کړو ما چې تاسو سره کوم ژمنه کړی هغه در سره پورا کوم و ایا فرحبون او خاص زما څخه ویریږي و امنو و ایمان راوړي بما په هغه کتاب و امنو او ایمان راوړي بما په هغه کتاب انزلتو نازل کړی دی ما مصدقا تصدیق کوونکې دی رښتینه بلون مصدقا تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتاب معکم چې تاسو سره دی ولا تکونو او مکیږي او ولا کافر لمړي کفر کون کی به پدې سره ولا تشترو او ماخلی به آیاتی پیاتون زما ثمنن قلیلا دنیا لگا پیسې لګي و ایای فتقون او خاص زمانه ویریږي په کتاب چې ما سره دی او په کتاب چې ما نازل کړی دی هغه باندې ایمان راوړو دا داسې کتاب دی قران کریم چې تاسو سره کوم کتاب دی دا هغه تصدیق کوونکی دی قران کریم چې کوم تیر آسماني کتابونه دي کاغه تورات دی که زبور دی که انجیل دی او که نور صحیفه دي هغه ټول تصدیق کوونکی دی شاو دا حق دی الله د طرف نو دا کتابونه رښتینو نو دا داسې کتاب دی تاسو د دین سپکاوي هم نه کوي ولې نه مانی ولا تلبسوا الحق ومغد وډوي حق بالباطل د باطل سره وتكتم الحق او پټوي تاسو حق وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو خپويږئ واقيم الصلاه او د منځ پابندي کوي او اتو زکات او زکات ورکوي ورکعوا رکوع کوي مار راکعين د رکوع کوونکو سره یعنی منځ کوي د منځ کوونکو سره په جماعت سره اتامرون آیات امر کوي الناس خلق بالبر دني کوي وتنسون وهروي انفسكم خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب حال لا چې تاسو ولې کتاب فلا تعقلون ولذا عقل نکار ناخلي نور ته مسلې کوي خپل په حمله کوي پښتو کې مثال وایي کنه
نو بل ته نه کې خبره کوي او ځان هېر کړي واستعينوا او مرسته غواړي بالصبر والصلاه په صبر او المنصر و انها یقینا دا کار لکبیرتون ګران دی سخت دی مشکل دی الا علی الخاشعين مگر په خشوع کوونکو باندې مشکل نه دی دا کسان دي یظنون چې باور لري انهم چې یقینا دوی ملاقات مخکیدون کې دي د خپل رب سره او انهم یقینا دوی الیه راجعون خپل رب ته ورګرځیدون کې دي